د جواب ټي وي ډیرو کترمنو کتونکو ستړي مشه. سلیمان کامل یم ستاسو په خدمت کې یو وار بیا حاضر شوی یم. نن در سره د ارواښاد سلیم راز صاحب غزل شریکو. راز صاحب د خپل شعر په حواله، د خپل فکر و نظر په حواله، د خپل نثر او د تنقید په حواله باندې د ګرد دنیا په پښتنو کې یاد نوم دی. که د هغوی په نثر کې چا فکر کړي نو پریوانه تغزل موجود دی. دا د نثر ځانګړی انداز دی د هغوی. نو چېرته چې د هغوی په نثري لیکنو کې او خاص کر بیا د تنقید په شان په خشکو مضامینو کې هغوی د ژبې خوږلک پیدا کړی دی، نو د هغوی شاعري به څومره مزیدار وي یا به د هغوی په غزل کې څومره پریوانه تغزل موجود وي. نو راځئ چې د هغوی غزل سره واورو. څه په دې رنګ گویا دی چې نن د یادونو قدم بدل دی. نن د یادونو قدم بدل دی، مزاج د هجر د موسم بدل دی. نن د یادونو قدم بدل دی، مزاج د هجر د موسم بدل دی. خوی د بدل نشو حالات سره، خوی د بدل نشو حالات سره، طرز د زلفو د هر خم بدل دی. خوی د بدل نشو حالاتو سره، طرز د زلفو د هر خم بدل دی. زړه کې دردونه د ولس ځایوم، زړه کې دردونه د ولس ځایوم، اوس کیفیت زما د غم بدل دی. زړه کې دردونه د ولس ځایوم، اوس کیفیت زما د غم بدل دی. جذبه نظر فکر عمل یې هغه، جذبه نظر فکر عمل یې هغه، سکه پلاس کې پرچم بدل دی. جذبه نظر فکر عمل یې هغه، سکه پلاس کې پرچم بدل دی. بدلون نظام کې هیڅ راغلی نه دی، بدلون نظام کې هیڅ راغلی نه دی. منم انداز یې د ستم بدل دی. بدلون نظام کې هیڅ راغلی نه دی، منم انداز یې د ستم بدل دی. نولی غنم په تصور د جنت، نولی غنم په تصور د جنت، هوا بدل ده ادم بدل دی. نولی غنم په تصور د جنت، هوا بدل ده ادم بدل دی. مقطع
ستا د نظر زاویې شوې بدلې، ستا د نظر زاویې شوې بدلې، نه چې د راز زړه محترم بدل دی. ستا د نظر زاویې شوې بدلې، نه چې د راز زړه محترم بدل دی. نن د یادونو دی قدم بدل دی، مزاج د هجر د موسم بدل دی. ډیره مهرباني، کور بدل.